د لیب ټولو کتونکو ته علیکم السلام. نوروز صاحب محترم اول راغی نو نوروز صاحب غواړي ته دې پوښتنې وکړي او نوروز صاحب جواب درکړي. نو ته دې پوښتنې وکړه ډاکټر صاحب، نوروز صاحب به جواب درکړي. صحیح. زما لومړی پوښتنه استاد محترم که چېرته ما په خپلو خبرو کې کوم جدي بحث کړی زه بخښنه غواړم. ورته همدا کار کوې، اول ګډې وډې خبرې وکړي بیا وروسته بخښنه غواړې. بخښنه مه غواړه، منطق باندې بحث کوو. راځه حسیني صاحب ته په منځ کې کله چې زه بحث کوم استاد ته باید دا شی ور زده کړي چې کله یو نفر خبرې کوي دا باید واوري. نوروز استاد چې کله ډاکټر صاحب خبرې ختمېدلې ته کولی شي بیا هغې نه بعد خبرې وکړي. نو ډاکټر صاحب که ښه ویلې که خراب غږېده که ښه غږېده هغې وخت کې مه وایه. الله دې اجر درکړي حسیني صاحب چې استاد نوروز دې پوک مننه ډاکټر صاحب. هیله کوم. اوس به زه ځکه یو څوک چې درنه بخښنه غواړي استاد نوروز تاسو باید خوشحاله شئ. زه وایم که چېرته ما نه کومه اشتباه شوي زه بخښنه غواړم، اما زه ځکه جدي ځم چې زه په خپل ملت دردېږم او د ما د تاسو محترم جلالت مآب جناب استاد نوروز نه پوښتنه دا ده چې تا د ملت ته د یو ایونټ په صحیح شکل د ډیټا په اساس حسابي که ورکړي دغه اوس یې موږ ته په کامرې کې وښایه چې موږ مطمئنه شو. موږ تا نه فقط یوه عادي پوښتنه لرو، د کله نه دی چې خیریه بنسټ جوړ کړی تر اوسه پورې څومره روپۍ دې د خلکو نه ټولې کړي؟ هغه تعداد موږ ته اول وښایه چې تا څومره روپۍ ټولې کړي. د ځمکو پوښتنه پات شو، دلته راغلو موږ جناب حسیني صاحب اوس یې ودنګه ورسره نوروز صاحب جواب ورته ورکړه. بسم الله. قمر بنسټ چې په هر یو ایونټ کې هر څومره پیسې ټولې کړي دي، په هر یو ایونټ کې موږ د خلکو کانټاکټ نمبر یې ایمیل نه راغستې دي او بیرته موږ هغوی ته په آخر کې رپورټ ورکړی چې په دې ایونټ کې څه شی شوي دي. عمومي رپورټ موږ هر 3 میاشتې عدلیې وزارت ته ورکوو، بل رپورټ موږ د یو کې چیریټي کمیشن ته ورکوو چې هغه یو ایکسټرنل اډیټ کمپنۍ اډیټ کوي څومره پیسې ټول شوي. نوروز صاحب قربان بخښنه غواړم، سلامونه ومنئ. د ډاکټر صاحب هدف دا دی چې تاسې د لومړۍ ورځې څخه او تر دغه ننه شپې پورې حضور لرئ، څومره تاسې دا فنډ را جوړ کړی ده او درسره مصرف کړی مو د دغه ماته وایي په سکرین وښیه. همدې ته راځم که نه، همدې ته راځم. او راپور پرېږده نوروز صاحب مبارکه، راپور پرېږده، دلیل چې وایي هغه په سکرین ورته وښیه. مهرباني. معلومیږي چې تعداد دی وایي 2 میلیونه 3 میلیونه 10 میلیونه څومره. اوس تاسو جواب ته ما پرېږدئ وبخښه چې کوم کسان بهتر دا ده چې په دې موضوع تجربه لري دا به ډېر ښه وي. کوم پیسې چې هم راغلي هر کال د دې راپورونه موږ خپل کوم ارګانونو سره زموږ کار کوو هغوی ته مو ورکړي دي. ټوټل چې زه اوسط درته راواخلمه چې د کال چې موږ 2 میلیون ډالر اوسط بودجه وي، اوسه پورې به تقریبا 12 میلیون ډالر قمر د اول تر ننه پورې مصرف کړي دي. او د دې هر کال راپور دغه راپور کلیرنس موږ خط لرو هم د عدلیې وزارت نه او دغه اسناد ټول شامل دي هم د یو کې چیریټي کمیشن ویبسایټ کې چې سړی فقط سرچ کړي قمر فاونډیشن انول ریپورټ چیریټي کمیشن په انګلیسي کې ټول فاینانس معلومات شته دی، 100 روپۍ ټول شوي دي، کوم ځای کې مصرف شوي، د کارمندانو معاش څومره و، په ادارې څونه مصرف شوي، په سفر څونه مصرف شوي، دا ټول ریپورټ شته دی. مشکل څه دی چې هیڅوک کس دومره نه تکلیف کوي چې دا ریپورټ وګوري. دویم چې کله هم موږ کمپاین کړی دی، چې کله هم موږ کمپاین کړی په هر کمپاین په آخره کې مو ویلي دي چې وروره په دې کمپاین ته څونه پیسې راغلي دي او الحمدلله خلکو ورکړي دي او دوامدار یې ورکوي. بعض خلک دلته دام زور ورکوي چې ولې قمر څخه دوامداره سپورټ ورکوي او هغه پیسې موږ چېرته مصرف کړي دي. الحمدلله د هرات کمپاین وشو، د ژمي کمپاین تیر شو، د رمضان کمپاین تیر شوی دی، دا ټول معلومات هم ورکړي په میډیایي ډول باندې هم ورکړي دي او سره د مقدارونو. اوس زه په دې پوه شوم د تاسو د خبرې په اساس چې تاسو په 6 کلونو کې 12 میلیون ډالره جمع کړي. صحیح ده استاد؟ تقریبا په 2 کالو کې 12 میلیونه ډالر تاسو ته درغلي. دا د خلکو مرستې دي. صحیح ده استاد؟ بالکل. مختلف فنډینګ و، انسټیټیوشنل فنډینګ و، د عوامو فنډینګ و، ټول د عوامو ادرس نه راغلي. ښه صحیح ده. لومړی شی چې زه غوښتل مې چې پوه شم دا دی چې تاسو څومره قناعت کوئ چې تاسو تر اوسه پورې څومره روپۍ څومره قناعت کوي ورو. دا راپور دی چې عدلیې وزارت پروت دی، موږ سره پروت دی. نور ملکونه چې موږ کار کوو، مثلا موږ غزه کې کار کوو، غزه ته هم دې کال تقریبا 6 لکه ډالر لیږلي دي.
هم د افغانستان نم لګلی، هم د هر یو شي د هر یو افغاني ریکارډ دی. ما ته جالبه څه ده، اوسه پورې په دومره په دې ټیک ټاک مجاهدینو کې یو قسم را پانسېدو چې څوک وایي چې قمر ته ما یو افغانۍ ورکړې ده او ما ته صحیح راپور نه راکړی، ما یو افغانۍ 15 کاله مخکې ورکړې ده، زه ریکارډ نه لرم. یو قسم را پانسېدو. لیکن ټول چې پاسېږي د ټیک ټاک مجاهدین دي چې نوره کېنه، خبرې وکړه، بیټرۍ د موبایل ختمه کړه، د خلکو وخت ضایع کړه، بیرته لاړ شه. استاد اوس خو موږ په ارامه خبرې کوو که نه، بیا جدي شوې. زه جدي نه یم ورور. اوس لطفا ولې احساس کوي جدي یم؟ اوس مو لطفا دا سکرین خلاص کړئ. دا د 12 میلیونه ډالرو د راپورونو خبرې چې تاسو کوئ، دا مبارکه چیرې په موږ وګورئ. ورور هغه زما موبایل کې پراته دي 2 کاله ریکارډ. چیرته پراته دي؟ هغه مارته تکرار کړه، موږ خپل کویک بوک سیستم لرو، راپور عدلي وزارت ته ورکړی دی، عدلي وزارت هر کال کې خپروي په خپل فیسبوک کې. تاسو کولی شئ چې کله قمر UK ته لاړو، همدا اوس ګوګل یې کوي، د قمر ریپورټ وګورئ، دا پیسې چیرته مصرف شوي دي. لیکن ته ځان دومره نه تکلیف کوې، فقط یعنې غواړی ټیک ټاک کې خبرې وکړي. ډاکټر صاحب صحیح راځو ځمکې موضوع ته راځو. دویم موضوع ځمکه زه غواړم ختمه کړم. صبر، زما پوښتنې استاد، ځمکې موضوع ته وروسته راځو. زه فقط غواړم پوه شم 12 میلیونه ډالر استاد نوروز په 7 کالو کې مني چې ټول کړي دي تقریبا. او دا دقیق مقدار به نه وي ځکه زه دقیق مقدار نه لرم، همدومره شاوخوا ځکه کال ګورم زموږ اوسط کال بودیجه چې حساب کوم تقریبا اوسط زموږ 2 میلیون وي. لیکن دا اوسط دی، یعنی د دنه یا به 12.5 وي یا به 11.5 وي یا به 11 وي، دغه مقدار کې دي. یعنی تر اوسه تم نه پوهېږي استاد، اما ملت پوهېږي. ځکه هر کال کې ته ریپورټ ورکوې. ته ما دا ووایه چې په 2 کالو کې تا څونه معاش اخیستی دی؟ ما ته ډېره موازی دی. زه چې څومره معاش اخلم پوهېږم چې میاشتې معاش مې څوک دی، دا فتنه دا اوس درته تقسیموم ضربوم. قمر یو اجازه راکړه، پوښتنه دې وکړه، اوس خو مې پرېږده چې د معاش جواب مې درکړم. زه تا ته وایم د ما معاش چې دی د ما شخصي روپۍ دي، کومې پیسې چې تا سره دي هغه د ملت دي، هغه د تا معاش نه دی. وروره زه ته معاش نه وایم. قمر یو ارګان دی چې په هالند کې، په جرمني کې، په UK کې، په افغانستان کې دی. ته د 4 ملکونو 8 کلن ریکارډ دقیق، زه ته یم چې زه ریکارډ لرم، ته وایې چې نه ما ته ووایه په ذهن چې اګزیکټ څومره دي. زه ورته یم دغه ریکارډ اوسط باندې دومره دی، ته وایې چې نه ولې نه پوهېږي. استاد زه نه غواړم جنجال وکړم، زه پوه شوم اوسط 12 میلیونه ډالر دي، کیدای شي ډېرې کیدای شي کمې، مشکل نشته. دومره پوښتنه مې ده، په دې 12 میلیونه ډالرو کې څومره روپۍ به تا د خپل معاش، د کارمندانو معاش، مصرف، موټر کورمور، دا خوا دی خوا، دا د څومره ځان ته اخیستی خپل مصرف دی؟ اول زه قمر نه معاش نه لرم، نه تا نه مجموع کې مصارف د خیر. اجازه راکړه. بل هم د ادرس د شریعت نه، د افغانستان د قوانینو نه، د دنیا بیروني قوانینو نه یو اداره کولی شي چې خپل چې کوم پروژې مصرفات دي هغه واخلي، ځکه چې کار څنګه مخکې لاړ شي. په قرآن کې دې باره کې آیات شته دی. زه نه وایم چې نشته، زه وایم څومره تاسو اخیستي. زموږ اوسط مصرف د مصرفات د ادارې تقریبا 50% لاندې دي. بیا ما د اوسط کې څه ده، مطلب معلوم نه دی دقیق. آیا دا مو په راپور کې رسولي؟ 100% هم دا اوس ګوګل کې به ګوره. صحیح ده. کله چې موږ 15% حساب کو د 12 میلیونو نه کنه، مثلا په 1 میلیون کې چې 15% حساب کو څونه کېږي استاد؟ 50,000. 50,000 په 12 میلیونو کې چې دی ضرب کو، ضرب 12 کو څو روپۍ کېږي؟ دا کېږي تقریبا 6.5 لکه. 6.5 لکه. په 12 میلیونه ډالرو کې زه یوازې د تاسو خبرې کوم چې اوسط ورته وایي، تاسو د اقل 6.5 لکه ډالر د خپل مصرف دپاره اخیستي. صحیح ده؟ خپل مصرف دپاره نه، د پروژې د تطبیق مصرف دپاره. دقیق او دنه بغیر که ته بله حل لار لرې چې دنه بغیر داسې وکړې بسم الله موږ ته وښه موږ ماسې مخکې لاړ شو. نه زه نه وایم چې زه بله لار لرم، زه فقط غواړم ځان پوه کړم. اوس فقط یوه وروستۍ پوښتنه تاسو نه کوم او د ملت نه کوم، نور ځکه زه پوهېږم چې دا کوم پروژه مونږ شروع کړې، په دې کې به ډېرې نورې نوې کیسې راووځي. ټول ملت ته وایم غاړه مو بنده، د تاسو د په رب قسم وي چې تر اوسه پورې تاسو په دې پوهېدئ چې 12 میلیونه ډالر دا سړی مني چې ورته راغلي او د اقل 6.5 لکه روپۍ دو خپلو مصرفاتو ته اخیستي، په دې عام ولس پوهېده؟
کم کسان چې موږ ته پیسې راکړي دي او یو خبره ته کوم دا پوښتنه مې تا نه و استاد دا پوښتنه زه ملت نه مې وکړه ملت پوښه کار پوښه چورت پوښه سوچ پوښه اوس تاسو مانه کومه پوښتنه لرئ وایي کوي ځکه زه اوس تاسو ته په پوره عادلانه شکل وخت درکوم مانه پوښتنه وکړئ زما هم دا دوه پوښتنې وي خلاص زه به دا واضح کوم دا داسې یو موضوع نه ده زه به دا لږ اوس زه نه غواړم تاسو ورته نور سپیناوی وکړئ زه حاضر نه زه دا خبره واضح کوم نه حسین صاحب زما پوښتنې ختمې شوې که استاد کوم پوښتنه لري پوښتنه خو واضح کوم که نه ورو سره میاشت یو خیره بنیاد دی څومره ولس پوهېږي چې د هغه داخلي د کال د اداري مصرف څومره کوم چې بیرته افغانان ته ټول دونران استاد دا اوس د تا پوښتنه ده اوس اوس خبره کې زما رامره نه کنه چې زه خپل خبره نه دا غیر عادلانه ده پوښتنه دې وکړه او دې ویلې چې د سرې میاشتې څوک پوهېږي ټول دونران یې پوهېږي هر هغه چا چې سرې میاشتې ته خیرات ورکړی ټول پرې خبر دي کومو خلکو چې تا ته پیسې درکړي هېڅوک پرې خبر نه ورو دلته یو کس کمنټ وکړي چې موږ ته پیسې راکړي دي او موږ دا راپور نه ورکړی یو زه دلته تشریح کوم ځکه نه دویم قمر دغلته کوم څوک شته دی چې استاد نوروز سره کومک کړی او د ورته بیرته راپور نه یې ورکړی د ورته ویلي چې دومره مصرف شوي کوم څوک شته دی راته ووایه ټول درته لیکي استاد چې یاست کم ځای کې یې لیکل شوي زه خو حتما یو نواب خان لیکلي هو پاچا لیکلي زه د هغوی خبره وکړه لیکلي زه یم نعمت الله لیکلي زه یم ایچي لیکلي زه یم ډاکټر صاحب ته خو لږ دلته یو سړي وویل هاو یا نس آیا دا ثبوت شو تا ته هم چې یو سړی ماته رسید پوښتنه وکړه چې دغلته د یو نفر ماته استاد خبره ته جام کې حسین ورته ته مسؤلي کوي وایي چې ماته د یو څوک نه ته مسؤلي کوي ته ماته اجازه راکې خبره ته په دې مونږه ثابتوي شو ته ماته خبره ته اجازه راکې کنه راکې ورور ته ولې ورخطا یې زه چېرته نظم اوس زه خو غلی ناست یم زه بیچاره استاد درته وایم جان درته وایم قربان درته وایم ودې وي یو نفر دې ماته کمنټ کې ولیکي ټول ولس ته کمنټ کې دلته عدل خبره کو عدل انصاف ته ولې د مسلمانانو ذهن کې فتنې اچوي تا ته دا واضح کوم لږ د اجازه پرته راکړه په ما دا تهمتونه ټول کوي زه مطمئن یم که چېرته تا زور رسېده راته د ملحد هم ویلې ما درته وویلې استاد محترم زه نور تا سره کار نه لرم ځکه زه پوهېږم دا به بولالي کېږي زه نور تا سره کار نه لرم ما فقط خپل کار وکړ خپل جواب ورکم ما پوښتنې خلاصې شو استاد نور تا نه پوښتنه نه لرم اوس مو ولې نه پرېږدې حسین رور ته ماته جواب اجازه راکې نه راکې ته خو بل ته عادلانه موډریټر اوسې ما پوښتنه نه ده کړې جناب حسین تاسو مخکې جواب ورکړ ډاکټر صاحب پوه شو په هغې باندې مې ورکړی جواب ورو ما خپل جواب تکمیل کړم په یو کال کې په دې اووه کالونو کې ما دلته یو مهم پوینټ دی دا به زه جواب کوم ولس باید خبر شي قمر بنسټ دا پالیسي لري چې څوک فردي کومک لګي هغه یو روپۍ هم اداري مصرفات نه اخلي هغه ډایرکټ هماغه پروژې ته ځي من چې کوم انسټیټیوشنل فنډینګ اخلو اوس ته خبره پرېږدي که نه پرېږدي خدای بنده زه خو خبره پرېږدم زما پوښتنه مشخصه وه کوم څوک چې تا سره فردي مرسته کوي کوم څوک چې تاسو سره استاد کوم څوک خبره پرېږده که نه ورور خبرې خو ټولې ته کوي استاد زه وایم کوم څوک چې تاسو سره فردي مرسته کوي ولې تیزي کې دلته ورور دلته موږ د ولس د حق باره کې خبرې کوو ته لږ ما اجازه راکړه په حیث یو مسلمان زه باندې حق لرم چې زه خپل وضاحت درکړم ورته یو ارګان چې زرهاو میلیونهاو کسان ته خیر رسیږي د هغه باره کې وضاحت درکړم لږ وخت راکړه ورور تا ته موجود خلک وایي چې ته وخت ورکړه سړي ته زه نه پوهېږم ته کوم طرف ته ګورې استاد اما خلک ټول د تا خبرې اوري زه غلی ناست یم زه تا ته وایم چې زما پوښتنې جواب شوې وي ار ډن اما ته وایي چې نه زه بیا هم جواب درکړم دلته مهم نه دلته څلور پنځه زره کسان نازي چې هغوی ته دا وضاحت وشي زه چې مهم نه یم ولې راتلې راته لاړ شه خپل لایف کې د خلک پوه کړه دلته چې کله ته پوښتنه کوې د خلکو ذهن کې شک غورځوي دا زما مسؤلیت دی خلکو نه ما تا نه دوه پوښتنې کړي اوس ما ته وخت راکړه زه جواب ورکړم ولې ډارېږې چې ما ته وخت نه راکړې ما تاسو نه دوه پوښتنې کړي اوله پوښتنه مې دا وکړه لطفا لاندې راته ووایې ځکه ما پوښتنه هم نه ده کړې خو خیر مهرباني کم پیسې چې عوام ولس را لګي مثلا یو عوام کس کونړ ته کومک کوي قمر بنسټ دا پالیسي ده چې یو افغاني هم اداري مصرفات ته بلکې حتی دغه پروژې ټرانسپرنټ ته هم نه اخلي من د نورو اسلامي ارګانونو نه پروژې اخلو په افغانستان کې تطبیق کوو تقریبا الحمدلله قمر ډېر ارګانونه افغانستان ته روزي کال تقریبا 20 میلیون ډالر هغوی په افغانستان کې مصرفوي د هغوی چې کله موږ پروژې تطبیق کوو هغوی نه موږ اداري مصرفات اخلو چې دا پروژه تطبیق دپاره د هیڅ چا جب ته نه ځي هغه همدغه ستاسو د افغان د معاشات ورکول کېږي
د همدغه د برق کرا ورکول څو د کار مخکې لاړ شي دا یو غلط فکر دی چې څوک یو کې خدای ناڅه پیسې چا جیب ته ځي نو همدغه ستاسو د همسایه د ستاسو د خاله زوی ماما زوی هلته کار کوي او یو مقدار معاش اخلي او کار هم په خیر سره کوي نوروز صاحب لیکن زمون پالیسي راځه بل سوال ته ځو دا جواب شو راځي بل نوروز صاحب محترم دا ډاکټر صاحب چې 25 بند لایف راغلی دی پاړه ډاکټر صاحب وایي د نه غواړم چې یو چا جب ته مفت پیسې لاړې شي نه هغه بیخي باس نه دی. زه فقط غواړم یو څه وایم استاد نوروز، تاسو ته بیا وخت درکوم، تاسو هر نیوکه او پوښتنه چې لرئ بیا په ما وکړئ. زه فقط یو شی وایم، عام ولس ته وایم چې تر څو پورې چا تاسو سره رسمي ډیټا نه شریکه کړي او درته وایي چې یا زما دفتر ته راشه زه دې پوهوم او یا درته وایي چې واتساپ ته راشه زه دې پوهوم، دغه خبره مه منئ. دا زما عام ولس ته پیام دی. دوم شی درته وایم، خیریه بنسټونه اوس آهسته آهسته اصلاح کیږي. دوی په دې برخه کې تشویق کوي. هر هغه څوک چې اصلاحاتو ته مخه کوي، هر هغه څوک چې ډیټا شریکوي، موږ د هغې افرادو نه خوشحاله یو. مګم یو شي ته م پام وي، نور په تاسو باندې. زه دومره وایم چې د ځکه زه اوس نشم کوی په ټیک ټاک کې دا سپیناوی وکړم، خو کله چې زه افغانستان ته لاړم انشاءالله دغه کومه پروژه چې موږ په لاره اچولې دا بیا د څارنوالۍ په اساس دلته مخته بیایم. زه یو لنډ مثال ورکوم. زه یې وایم مشره چې چی شي په اساس. زه یو لنډ سوال بیا لرم د دولت نه، ځکه دې کې زه اصلي مسؤلیت د دولت بولم او زه تا په دې پوهېږم چې خیریه بنسټونه یو مشترک دغه لري، رئیس لري، یو مشترک چې یو بل سره کومک همکاري وکړي، کوم چې ښه خبره ده. ما ته پیشنهاد شوی چې اوس ماشاءالله تا دا کار کړی راودنګه په دې برخه کې تم د مونږ غړیتوب واخله. زه یې نه اخلم، اما خبره دا عدلیه وزارت ته یې څوک بل ته غړیتوب واخلي، څوک پوهېږم نو اصلي خبرې مه کوو چې هغه قد نه لري که نه دلته وروسته رایګیري د تاسو په دفتر کې شوې وه استاد، ځکه زمونږ دفتر د افغانستان غټترین د بنسټ دی، هلته الحمدلله موږ دوی خلکو ته خدمات ورکوو. یعنې تا ته چا تقاضا نه لري هلته برخه وه، ځکه هغه عدلیه وزارت په خپله اوس ته ما خبرو ته نه پرېږدئ. ځکه خو زه وایم چې باید دولت باندې په دې برخه کې فشار راوړو چې کله یو کار دولتي باید په یو شخصي دفتر کې د هغې رایګیري ونه شي. زه نه غواړم ولس ته چې دا ډېر مسایل عمیق ووایم، ځکه په کار نه ده چې هر شی دومره سپین شي. ورو هر څه عمیق ووایه، هر څه سپین ووایه، هېڅ زړه کې شک مه پرېږده، په همدې ته بار بار ځان وباسې، عمیق نه وایم، خبرې نه کوم، پوښتنې لرم، څوک جواب نه راکوي. نن رحمت الله نوروز تا ته ناست پوښتنې جواب کړي او ستا دغه بې دلیله بې بنیاده پوښتنې ته جوابونه درکړي. بسم الله راځه ځمکو باندې خبرې وکړو. تا ویل ما قمر پیسو باندې یقین جوړ کړی دی او ما پرېږده ته ما دا ثبوت کړه ما څنګه دا کار کړی دی. ته لږ زره ما پرېږده چې زه کله راپورته کېږم چې هغه خبرې کوم چې په کوم باندې ته نه غواړې چې زه یې وکړم، ته زما نظر نه شي برداشت. زه مکمل چپ یم، حسین روزه چپ یم، پرېږده ټولې خبرې وکړي. بس اجازه راکړه چې زه یو شی درته وایم. زه درته وایم چې دا په خپله یوه پوښتنه ده چې ته وایې چې مونږ د خیریه بنسټونو مشر چې ټاکو دا د دولت کار دی او د دولت پریکړه د تا په دفتر کې کیږي. دا خپله یو پوښتنه ده. یو ناسته ګوره بیا ته خبرې اخوا دې خوا وړې که نه استاد ناستې ولې ځې اوس وره ولې خبره نه اورې. ته هر ته ګډوډې خبرې کوې، دلته خلک ناست دي، ته ګډوډې خبرې کوې چې دولت جرګه ستا په دفتر کېږي. زه تا وایم داسې نه ده. تا وویلې بنسټونه حسیني صاحب هم د سړي ونه ویلې؟ نه ما داسې نه دي ویلي، دلته ټول ولس ناست دی، جواب دې ورکړي. حسین هم د سړي ونه ویلې؟ نوروز صاحب محترم اوري مهرباني ډاکټر صاحب چې کومه پوښتنه وکړي هغه ته جواب کړلی. که ته ډاکټر صاحب نو اوس کومه پوښتنه لرې وي که که نه زه ته لرم. زما اول پوښتنه دا ده، ته بار بار وایې زه لاس پوښتنه لرم. پوښتنې دې څه شی دي؟ اول. دویم ته بار بار وایې چې یو لرناو یقین د قمر پیسو جوړ شوی دی. ما ته اوس ثبوت راکړه دا په قمر پیسو. که نه دا موضوع باید تا نه پوښتنه وکړم، حق لرم ځکه ته ما باندې بېمعنه تهمت لرې. زه تاسو ته یو شی وایم استاد او ډېر ساده یې درته وایم. زه د خلکو بیکګراوند مطالعه کوم. په ځینو خلکو به زما زړه درد کېږي ځکه زه ورته څه نه وایم، اما زه غواړم ولس پوه کړم. دا زما وظیفه ده چې زه ولس پوه کړم. دومره درته وایم په حقایقو باندې استاد. کوم حقایق باندې او تشریح کول ست کنه ثبوت سره اوس خو تاسو وستا خو ځکه کلک د ستوني نه نیولې ام سوال دې موکه او خبرو ته مم نه پرېږدي یا ته چې دا سوال موکه جواب هم خپل ورکه. مهرباني زه جواب هم د ما په ځای ورکه. بسم الله. حسین ور دا مسؤلیت دی چې تا اخو دې خبرو ته پرې نه دي.
زه تا نه پوښتنه کوم نو ثبوت ما خو وړاندې تا ته کا چې ویلې چې کوم سړیه څونه پیسې درته راغلي دي دسې لاړې یاسې لاړې بیا دسې نه لاړې کړی. مونږ درته ورته ویلې وایه چې ته ولې کالو. ارقام نه وایي ودې ویلې چې نه دا تشریح ته ضرورت لري ته چې جواب ورکوې تشریح ته ضرورت لري حسین ور مونږ زما چې جواب پوښتنه ورکوو جواب background به کړي. نه حسین ور زما دا پوښتنه په جواب کا. ته وکړه نوروز صاحب کومه پوښتنه کوي؟ زما پوښتنه هغه دا بیچاره ده نه گیج دی چې تا پوښتنه نه څه نه گیج د دوه همیشه دا وایي چې زه 12 پوښتنې لرم خیریه هغه بنسټ خو ویلې چې نیک مشران تختی ما سره نه کینې زه نن ناست یم در سره یو دویم د تهمت لګولی اصلي موضوع پرېښوده دا ګوره استاد نوروز بازار تیزي حسین دلته ناست دی حسین ته وکیل یې ته دا پوښتنه زه 2 پوښتنې لرم دا دې ما ته ته جواب لومړۍ واخله. پوښتنه دا وه استاد زه به دې پوښتنه در په یاد کړم ځکه د تا نه د یاده وځي بادام ښه شی دی د تا پوښتنه دا وه چې دا ته چې وایې چې ما یو لرنا یا ما چې د کورسونه دا شیان مې د خیریه بنسټ په پیسو جوړ کړي د دې په اړه ستا سره ثبوت چې شی دی دا د تا پوښتنه وه اوله پوښتنه بله وه دویم پوښتنه دا وه مهرباني هم دا پوښتنه ده بسم الله ثبوت وړاندې کړه اوس اورې مهرباني او دا تاسو کولی شئ د فدا الراجي کوي ماشاءالله با تجربه کس دی تر څو به دلته یو شیبه اوس استاد جواب اورې که نه اورې که اوس لاړ شو فدا ته نه 100% اورم بسم الله ښه صحیح په طبیعت غوږ شه استاد ښه صحیح زه تا پوه کړم ته دا اوس راغلی زما لایو په طبیعت مو چې دی خپل بنډار کو درس پکې راپورته شوي ما فکر وکړه ته د ما د موضوع په اړه نظر ورکوي او کلک دې د ستوني نه راونیولم چې ما تا سره کوم 100 روپۍ دې کومک کړی ما سره استاد دا پروسه تقریبا 100 کینیډین ډالر به وي ښه 100 روپۍ دې ما سره کومک کړی سمدستي لایف ته راپورته شوي او کلک دې ونیولم چې د تا پلان څه دی پلان دې ناکامه دی زه ستا دونر یم ولاکه دې پرېږدم څنګه چل دی همدغه شی هر افغان حق لري چې ما سونی نه ونیسي زنده‌باد اوس د ما د جواب وخت دی په نرمه واوره اوس زه درته وایم چې کله ته $100 پرون د کومک $100 کړی او نن لایف ته راپورته شوی او ما ته وایي چې چیرې نه داسې مې ویل چې همدې د خاطره راغلی اوس چې زما جواب نه اوري استاد زه دې غلط وم ته مې پرېږده چې زما جواب تکمیل شي ته خبره مه بدلوه نه غواړم دام ناکامه شي موږ ته پلان وړاندې کوم اوس صحیح ده ته ما پرېږده چې زه جواب درکړم زه فقط غواړم ملت ته وښایم چې اقبام و دعاوا چی شی ده تا پرون کومک کړی ما سره نن د ما لایف ته راپورته شوی حسین ور زما د پوښتنې جواب ته اخلي دقیقاً جواب درکې ته نوروز صاحب غوږ ونیسه پوښتنې جواب درکې استاد نوروز که یو دقیقه غوږ ونیو زه تاسو ته دغه درکوم بس تاسو بنډار درکوم درته نه شي نیوی ځکه پوهېږي چې د شکیب خبرو ته باید پرې نه ږدم الله اکبر بسم الله والله قسم هم که درکم که یو دقیقه ما خبرو ته پرېږدي د یو کیکو ته مې دا ډاکټر صاحب یعنی څه سخري خبرې مه کوه نوروز صاحب که زه یو دقیقې نه چپ شم دوی ته یو کیک دا څه معنی هېڅ معنا نه لري ورته چې بنډار خبرو ته راغلی استاد ورته اوس ما ته خپل خبرې وکړه ته ولې لاډو کوو بارډر بند وهو اعوذ بالله ورته خپل ما پښتنه خبرې کوسۍ شوې نو اوس ور زما کوسۍ نه تا ته زما پښتنه جواب کا زه درته وایم که ته یو دقیقه غلی اوسې زه به یې جواب کړم بسم الله مطمئن یې دغه سړي پسې حساب کوک کوي دا یو دقیقه 10 ثانیو کې چې دا د اتمن دخالت کوي ځکه پوهېږي د حق خبره سخت دی سات ورپسې کوک چې دا یو دقیقه په تمه پاتې شي زه وایم کله چې ته $100 ما ته رالیږي د ما ټیک ټاک ته راپورته کېږي ما د ستوني نه کلک رانیسي چون حق دی د ډونر مې په همدې شکل هر افغان چې تا ته پیسې رالیږي حق دی چې د ستوني نه دې ونیسي او د هر افغان حق دی چې تا نه پوښتنې وکړي او ته هر افغان ته مسؤل چې جواب ورکړي اوس که ته ماته وایي چې ما خیریه وزارت عدلیه ته جواب ورکړی بلا مې ورپسې که ته ماته وایي چې زه خارجي ډونران لرم ما هغو ته جواب ورکړی بلا مې ورپسې ملت نه تا مننه کړي نه ملت ته تا جواب ورکړی نه ملت سره تا ډیټا شریکه کړي که ته وایي چې ما په ویب سایټ کې اچولي تر ننه پورې څوک د تا د ویب سایټ نه خبر هم نه دي په 100 کې 90 افغانان پوهېږي نه چې ته ویب سایټ لرې بنان کله چې ته ورته پروموټ ونه کړي ته د ماته یو اعلان راوښایه په 2 کالو کې چې تا کړی چې ای ملته یو ویډیو دې جوړه کړي چې دغه ویډیو ده چې کله د تاسو کومکونه راځي زه د تاسو د کومکونو راپورونه او ثبوتونه دلته اچوم اوس به ته وایي چې زه ویډیو لرم راوښایه چې تا 1 کال مخکې 2 کاله مخکې پوسټ کړي چې راودې خو د زر سره جنجال نه لرم بنان تاسو باید متوجه اوسئ استاد زه دلته دښمنۍ ته نه یم راغلی زه اوږدهیي انسان نه یم زه فقط یو شی وایم 12 میلیونه تا ته راغله
12 میلیونه یو بل ته ورغله 12 میلیونه یو بل ته ورغله دا خو په دې شپږو کالونو کې به اوس د افغانستان خو بعد اقل ګل و ګلزارو نشته. زه مثال در کوم د هرات کې زلزله وشوه د هرات په نوم په شمول د تا د خیریه بنسټ خلکو په لکاو ډالر واخیسته. هرات کې تر ننه پورې د خیریه بنسټ کوم دغه نه دی جوړ شوی کوم کور نه دی جوړ شوی. بنان جوړ شو فرهاد دریا جوړ کړه کوډله یې جوړه کړه د چرګانو. پس زه وایم چېرته ما ته څوک وایي اجازه راکړه استاد زه پوښتنه تا کړې په لیاز د خدای او د په لیاز د قرآن استاد په دغې باندې پوه شه چې د پوښتنې او د جواب ترمنځ فرق څه شی. ته اوس په خبرو کې دروغ ولې وایي د خدای بنده آخرت لري که نه لري؟ ولې دروغ وایي؟ د څه شي دپاره یې وایي؟ هرات کې موږ نه شپېته کورونه جوړ ټول ولس ته خبر دی ویډیوګان هم شریک کړي دي پوره څو روپۍ درته ټولې شوې وي په هرات کې موږ حتی خپل قرض هم کړی کورونه جوړ کړي دي. هرات کې درته څو روپۍ ټولې شوې وي استاد؟ موږ په هرات کې 6.5 لکه ډالر مصرف کړي دي او ټول راپورونه همدا اوس لاړ شئ فیسبوک کې ما پوښتنه د 100 روپۍ درته ټولې شوې وي. موږ ته په هرات کې 6.5 لکه ډالر مصرف کړي او 5 لکه ډالر موږ ټول کړي دي. مطمئن یې؟ 100% صحیح ده ځکه بیا موږ درته ښایو یاره تو خدای دې 6.5 لکه ډالر تاسو ته وایي چې موږ ته هرات کې 6.5 لکه ډالر ټول شوي وه او کوم کورونه چې تا جوړ کړي ته وایي چې د دې مصرف 6.5 لکه ډالره شوی. زه انشاءالله درځم افغانستان ته الله دې راوله. یعنې زه الله مو راوله په خیر راغله. ډاکټر زه حیران په دې یم ته په څه رقم ویده کېږي په دروغو او دونه بېمعنه خبرو سره څنګه ویده کېږي څنګه ځان ته عینکې ګورې پاکه درته ووایم. دا اوس ستاینې دي مونږ که ستاینې وکړو زم ډېر شیان دي دا ستاینې نه دي. زه تا ته اوس مخامخ درته وایم ورور ته وایې چې هرات تا چې کړي ته ما جوړ کړي دي الله مو راوله. ستا مخامخ خبره استاد ستا خبره ما ته دومره ارزښت نه لري د میږي خبره مګر ډیټا. استاد که ته فکر کوي چې زه د هغې خلکو نه یم چې ته وایې چې سبحان الله دومره شو زه وایم ماشاءالله زه د هغې خلکو نه یم چې پلار مې ډیټا غواړم پرته د ډیټا هیچا خبره نه منم. ډیټا ته نه لري کوم ځای کې دې لیکلي چې د هرات پروژه کې دومره پیسې جمع شوې دومره مې مصرف کړي. دا اوس چې وایي چې ما دومره کورونه جوړ کړي په کوم ځای کې څوک دې نه خبر دي؟ ټول ولس ته خبر دی. ولې کې درته ورونو ولې کې څوک ته خبر نه دی څوک ته خبر ولې کې ټول ولس ته خبر دی. بس صحیح ده ودی لیکي ولس چې ته خبر ده د ما کیسه کې مو اوسېږه ځاسې چټي لګي ولې ته بېمانه خبرې کوې بس ولې چټي لګي کېږي چې تا نه ولس راځي دی ولې د ما خبر زه یو مثال در کوم که چیرته ولس خبر ده ولس په خپل خپل کنټرول نه لري خپل کنټرول نه لري چې زه تاسو یو لاند مثال در کوم پتا ولس خبر ده ولس درنه پويږي ولس سره ته جوړي یا ته ولې به کنټرول خبره ارزښت لري. ما پسې په زرګونه خلک غږیږي بيخي ارزښت نه ورکوم. وروره خنتوس خلک بېمانه کوي چې زار سم خلک دې نه مني ځکه زه بېمانه که تا نه ولس راضي دی زما خبرو ته بيخي ارزښت مه راکوه استاد. زه بیا زما خبر دا د ما خوله ده زما په وخت کې دا د تا خوله نه ده. زه وایم که تا نه ولس راضي دی ته د ولس نه راضي یې ګوره استاد زه در خلاصه کوم اوس درته کوم دا کومه خبره چې درته کوم دا د تا دپاره ده د تا دپاره ده. زه درته وایم که تا نه ولس راضي دی ته د ولس نه راضي خدای هم در نه راضي دی د ما خبرو پسې بیخي ګرځمه 10,000 نفر در پسې خبرې کوي یو شي کې بیخي کیسه کې مه اوسېږه ما پسې 15 میلیونه نفر غږېږي هر څوک را باندې تور لګوي زه په کیسه کې نه یم زه پروا نه کوم ځکه زه پوهېږم چې حق څه شی دی باطل څه شی دی. زه دا څه موده مصروفه ومه زه اوس هر یو کس اکاونټبل نیسم مسؤل نیسم هر یو کس دروغ وایي فساد کوي په همدې خبرو ځان ته فیسبوک او ټیک ټاک اډونه چلوي زه دا یو ته نو اجازه نه ورکوم. خلک دام کوي چې په زلزله کې د نه د چا نه اجازه اخیستې نه حتی غیر اخلاقي کار دی چې یو کوچنی ماشومه چې وجود یې لوس دی هغه په غېږ کې نیسي ډرون ویډیوګانې پیدا کوي. پس که خلکو ته لاړ شو او خلکو رانیول شروع کړو دا به خبره به ډېره خرابوي. باید ونیسو باید دروغجنان خلک دام کوي چې ډرون په لاس کې دی د یو سیاسرې چې پښتنه ده او هلته پرته ده جسد یې پروت دی د هغې ویډیوګانې خلکو ته ښیي اما د هغې پرده او عزت نه خوندي کوي. دا چې دی دا هیومنایزیشن دی د یو جسد خلک دام کوي. پس خلک ډیر پام کوي چې کله خلک رانیسي خلک به د دومره ځایونو نه راونیسي چې حیران به پاتې دا فداو راجي که غواړي چې وایي راځو حسین نور زما آخري پوښتنه به جواب کړي د ادعا کړې چې زه نه غواړم دلته به بولارې وایم زه غواړم خلکو ته یو عادي پیام ورسوم او عادي پیام دا دی چې که چېرته تاسو پورې کوم څوک خبرې کوي یا داسې غږېږي فداو روز نه پوهېږم لاړو چېرته لاړ
زه تاسو ته یو شی وایم استاد په ملګرتیا کې درته وایم ډاکټر صاحب ته چیرته افغانستان ته ته فکر روان کوي چې تا نه ملت راضي دی مه راځه دلته ما ته صفایي مه رسمي راکوه را اخلو دا ستا ادعاګانې رسمي را اخلو او رسمي یو ځای قضا ته کینو چې ته اوس نه خلکو ته غواړې وضاحت ورکې نه موږ ته وضاحت راکې او دوامدار لایف وکړي همدا تکراري هم دا خبرې فکر ته هوښیار یې دا یو اکیډمیک شالټن بودن دی زه درته ناست یم ته چې ته بار بار وایې چې رحمت الله نوروز په خیریه پیسو باندې یقین ما د تاسو نوم نه دی اخیستی استاد ځان په ما باندې دومره مه ګرانوئ دا داسې دی لکه یو څوک چې ته سل منه لیټۍ کې حساب نه کړي هغه راشي وایي چې ما د نوم اخیستی والله که زه بېکاره وم کله هم چې ستاسو نوم اخلم هغه وخت یې اخلم چې مخامخ را سره یې پس شاه زه د تا نوم ته حوصله نه لرم زه وایم د خیریه بنسټونو ګدایګر زه همیشه یو لغت صبر استاد نه استاد ګوره صدقه دې شم ته د ځان نه ډېر راضي یې زه یو شی تا ته وایم د دوست په توګه درته وایم یو دقیقه صبر وکړه زه همیشه وایم د خیریه بنسټونو ګدایګر کله چې د تا نوم ته هم زه استاد وایم نه د تا نوم اخلم نه راته دومره مهم یې ولا که د څوک په سل منه لیټۍ کې حساب یې استاد دا مو وایه چې زه دې کښېنم پسې شا د تا پسې خبرې وکړم دومره وخت نه لرم په دې فقط پوه کوم چې ته هره خبره کوې لطفا په حقیقت یې وکړه زه بیا هم وایم د خیریه بنسټونو ګدایګري نه پرېږدم بیا هم وایم د خیریه بنسټونو ګدایګر باید ډیټا شریک کړي بیا هم وایم د خیریه بنسټونو ګدایګر باید د هغه ګدایي چې کوي خلکو ته راپور ورکړي بیا هم وایم د خیریه بنسټونو ګدایګر باید ووایي چې څومره روپۍ په وطن مصرفوي څومره روپۍ چې دی عام ملت سره کومک کوي څومره روپۍ خپل جیب کې اچي بیا هم وایم او د دې دپاره چې د خیریه بنسټونو ګدایګر پوه کم مجبوره شوی یم چې خپله دا ګدایګري شروع کم او په کوم شکل مې چې شروع کړي ټول ګدایګر په لړزي راغلي ځکه زه د بوتلانو په ځای اصلي اتلان معرفي کوم او د دې په ځای چې خلک ګدایګر مخته کم هغوی ته عملا پیسې ورکوم چې کار وکړي او ملي پروژو په مخ ته بیولو کې ونډه واخلي دا زما پلان دی پاتې شو استاد نوروز د تاسو خبره حسین نور زما پوښتنه جواب نه کړه صبر صدقه د پوښتنې نشم یو شي باندې دې پوه کم زه پسې شا د چا نه غږېږم زه پسې شا د چا نوم نه اخلم او زه یو شی درته وایم استاد تا ته به ځان مهم ښکاري زه په هیڅ لایف کې د تا نوم ځکه نه اخلم چې زه نور ډېر مسایل لرم تاسو ته زه نه پوهېږم لکه ته پوهېږې زه دې په حسابي کې نیسم چې ته زما نوم واخلې زه دې اکاونټیبل نیسم ثبوت یې کړه Who cares د دې د خاطر درته نه اخلم نوم دی چې زه د تا اکاونټیبلۍ نه وډار شم دومره کارونه استاد زه وخت درته نه لرم چې درپسې کښېنم فکر وکړم والله زه نور کارونه لرم او عذر درته کوم زه بیا هم وایم د خیریه بنسټونو ګدایګر نه پرېږدم که ګدایګر پکې درته به زور درکوي که نه یې مزې کوه زه تا سره کار نه لرم زه یو دوه خبرې ته کوم بیا د نه ځمه موږ دلته ټول مسلمانان یو ټول افغانان یو هغه کار وکوي چې د ملت په خیر وي په دروغو په بې بنیاد تهمتونو باندې څوک دروغ نه وایي استاد زړه دې جمع یو ادعا ثبوت نه کړه خیریه بنسټونو کې ګدایګر نشته اوسه پورې چې ته یو ادعا ثبوت کړې ته ګدایګر چاته درته استاد پوښتنه دې وکړه چې زه ثبوت کړم مهرباني نن قمر د ادرس ما یې غواړم دلته وایم ټیک ټاک کې هم ولس ته اوس وایم اوس ته پوښتنه وکړه چې څه وایم زه د قمر پیسو نه ما یو لنا جوړ کړي ثبوت کا اوس زه درته وایم اوس غوږ ونیسه اوس دخالت مه کوه زما د تا نه لومړۍ پوښتنه دا ده چې که ته چېرته غواړې چې زه یې ثبوت کړم د تا وظیفه څه شی ده زما وظیفه د کوم زه الحمدلله مختلف ځینې کارونه کوم کوم وظیفه ورته ووایه ټولې وایه څه شی دي کارونه دي بسم الله زه همدا اوس ټول ورته وایم زه یو ټکنالوژي کمپنۍ په دوبۍ کې لرم ښه څونه سرمایه دې پکې اچولې یو روپۍ پکې نه اچولې تا ته جالب تمامېږي ځکه ستا عقل نه بره ده نه تمامېږي استاد ما ته دا تمامېږي زه اوس تا ته وایم که نه ته اوس مې جزاک صبر زه نه اورم زه تا نه یو خبره کوم ته د قمر د خیریه بنسټ رئیس هم یې که نه بلکل یم او دا په یو کې هم ده که نه په یو کې هم ده بلکل په یو کې مشر څوک دی یو کې زمونږ ټرسټي چې دی تقریبا و ممبر دی او مشر میرویس خان دی ښه مشر میرویس خان دی او په افغانستان کې ته چې وایي چین جانب ها په افغانستان کې زموږ کې نوم رئیسان بدلیږي رئیسان همیشه یو رئیس نه پاتې کېږي رای کېږي رئیسان بدلیږي یقین په اصل کې د چا مکتب دی هغه هم د بل چا دی یقین زما دی څو روپۍ سرمایه دې پکې اچولې موږ چې اول نه شروع کړې وه 50,000 روپۍ پکې اچولې وه کوم ځای کې په یقین کې 50,000 افغانۍ 50,000 ډالر ښه 50,000 صبر زه اوس در باندې حسابوم استاد دا کورسونه دي چې جوړ کړي دي نه په دې کې د څومره سرمایه ګزاري کړې په یولرنا کې موږ
کوم یو لرنا چې د دوبۍ بیس وه د هغه دوبۍ بیس سرمایه‌ګذاري موږ په کابل کې کړې وه چې اول موږ پکې $25,000 مصرف کړي وو. ښه $25,000 څو شوه؟ 15,000 او د دې منځ کې 4 کاله فرق دی. یو کال کې شوی 4 کاله بعد بل کار شوی دی. ښه یو لرنا دې په کوم کال کې راووته استاد؟ یو لرنا مې په 2021 کال کې. خیریه بنسټ دې په کوم کال کې جوړ کړی؟ په 2018 کال کې. خیر یوسي. دا شخصي مکتبونه دې په کوم کال کې جوړ کړي؟ په 2020 کال کې. خیر یوسي. مطلب کوم کار هم چې تا شخصي راوېستی د خیریه بنسټ نه وروسته دی؟ نه ورځ ما په ګلبا سنټر کې دکانو اجازه را کنه هر کنه دا کوم چې اوس پاتې دي ما نور پرخي دي زما ګلبا سنټر کې دکانو هغه د قمر مکمل د مخ کې نو ټول خلک په دې خبر دي. زما په جرمني کې چې کوم د امازون کاروبارو قمر نه مخ کې وو د یو لرنا کې چې کوم پیسې مصرفوم هغه ز انویسټمنټ مې غسته ما سره خلکو اولي انویسټمنټ $15,000 کړی دی د اسناد په کار وی یو 15 کسان دی راشي چې څوک دوبۍ کې هلته ژوند کوي ټول خلک خبر دي چې زما ټکنالوژي کمپنۍ چې کوي وروسته تا د کار نه څوک معلوم دی 40 ساعته ویډیوګان اپلوډ او اوس پورې دغه تاسو ثبوت هم نه کړه کار څوک معلوم دی اوس ثبوت کا صحیح دی استاد یو دقیقه استاد ستا جواب ولس واوري د زمو اصول ست جواب ورکوم خو صحیح واوري ولسه تر اوسه پورې می غدای نه د کړي په افغانستان کې کلینیک هم لرم په افغانستان کې پروډکشن هم لرم په افغانستان کې زمکه هم لرم او په افغانستان کې مونږ خانان یو د پلار د طرف نه خانان یو د مور طرف نه زرګران بنان دا یو ډیره ښه مسله ده چې استاد نوروز اجازه راکړه استاد نوروز نه مونږ یو څه زده کړه الله دې اجر درکړي ځکه زه دلته راغلی یم چې زده کول وکم زه به دغه نن یا سبا ته خپل مکمل جایداد چې چی شی لرم چیرته لرم په کاناډا کې مې یو کوچلوګه کور لرم او په امریکا کې چې دی یو وړوکی بزنس لرم مبارک دی وي ټول ولس باندې شیریني مخره کاناډا کې وړوکی کور لري ماشاءالله غټ کار دی معلومیږي دا ویډیوګان جوړول کافین کم د تروړي دونه کوم وخت کاناډا کور د مؤسسپي نه استاد زه سپکه خبرې د خلکو سره نه کوم ما دومره باید وایم ځکه زه سپک انسان نه یم نه غواړم تاسو لیول ته راشم نه اجازه راکړه زه نه غواړم تاسو لیول ته راشم ولې زه دلته چې دی پریکټیکل اوس کار کوم خبره چی ده د کانټنټ کریټر د ویډیوګانو نه پیسې نه اخلم استاد کوم ویډیوګان چې دی دغه اوس چې زه دلته خبروم دا د ولس د خوشحالۍ لپاره خبروم د خلکو نه خیرات نه ټولوم خیرات خور ګدایګر معلوم دي زه ما مخکې ته ویل خاندانی خان اجازه راکړه استاد په خبرو د وخت نه ورکوم فقط دومره درته وایم چې نه غواړم ستا لیول ته راشم سو ما یو شی زده که زه غواړم دغه خپل جایداد چې کوم لرم کوم چې په کاناډا کې لرم کوم چې په امریکا کې دی او په عین حالت کې کوم چې په افغانستان کې دی زه سبا ته دا په مکمل شکل په فیسبوک کې د خلکو سره د ډیټا په اساس اچوم او ورته وایم چې هی د خیرات خوړلو نه مخکې دومره مال لرم سبا ته څوک راته ونه وایي چې څه شی دی داسې به نه کېږي چې زه په 2013 کال کې خیریه بنسټ جوړ کړم په 2020 کال کې شخصي مکتبونه را جوړ کړم په 2022 کال کې چې دی یو لرنا رامنځته کړم په 2022 کال کې چې دی دغه کورسونه جوړ کړم په 2023 کال کې فارمونه جوړ کړم او بیا خلکو کارای چې په ما شک کوي داسې به نه کوم زه یو ډاکټر صاحب زه یو شخص یم چې الحمدلله لیسانس ماستری په وجوبه 14 کلنین افغانستان کې کال کې مو لیسانس اخیسته استاد 2014 کال کې ښه 2014 کال کې تاسو په یو کې نه وای نه 2014 کال زه مالیزیا کې هم زم ټول معلومات دی غلط دي سر نه مانی په کوم کال کې یو کې وای زه په 2013 کال کې په کوم وخت کې خیریه بنسټ جوړ کړ هغه وخت کې تاسو یو کې ګارسونه موي یو کې ما به ګارسونی کړم دا ورته چې وای خدای ته خپل لیکلې دي چې زه په یو کې ګارسون یم په یو کې ما نه دي لیکل د خدای بنده دا زما د ژوند اعوذ بالله ټول معلومات دي غلط دي صحیح ده استاد سم ده مونږ غلط دي صحیح دي استاد مونږ غلط یو ډاکټر صاحب صحیح ذهني علاج وکا نه سم ده استاد سم ده کنځلې مو کې مهرباني افتخارانه نه کنځلې وکي استاد کنځلې وکي کوم څه کته یو خبره کې چې سړی دې کنځلې وکي استاد زه تاسو اوس نه ماته اجازه راکړئ کنځلې خیخ کوي استاد زه غواړم وګوري خلک چې تاسو څوک یاست یو شی درته وایم استاد په نننی باس کې د درې شیان د یاد وتلی ماشاءالله سبحان الله ان شاء الله الحمدلله هغه چې وایم په دې مسلمان ولې ونه وایم اوس دا خلکو ته وایي چې تا عصبي د هغې په ځای خلکو ته وایي چې تا پیسو ته ناچي د هغې په ځای خلکو ته وایي چې ته زما په درسرخان کې رالوی شوی او زه خوشحاله یم چې ځینې وختونه سړی
اصل چیرې خپل وخی زما چیرې خلکو په ټیک ټاک کې لیدلې زه ټوکی انسان یم همیشه ټوکی کوم نن استام ولیدله مهرباني کنځلې وکړئ کنځلې نه کوم زه تاسو ته سم معلومات غلط ته نور خور یاد کړئ راته مهرباني اعوذ بالله وتوسع موضوع بل طرف ته وړي تاسو ته سم معلومات غلط دي ما کله وای په درسخان میرالوي شوی په داسې حالت کې چې استاد درسخان لیدل شي معنی دی ویلي کله راته وای چې د ټیک ټاک پیسو تناسي په داسې حالت کې چې تاسو ما د حقیقي ژوند خبر نه کله راته وای چې پورس کې لاس ویډیوګان اپلوډ کړي یو چاپ خبرې کړل بل چاپ سم تکي خکه استاد ولې زور درکې غواړي زور درکې استاد هم دا وایم که زه چېرته تاته وایم ته چې لاړې اسلامي امارت سره ناست وي چې یاله ما خپل پلټفارم جوړ کړی فیسبوک سانسور کا بیا اوس دا اوس بل تهمت نو ته څه پوهېږې چې زه ټیک ټاک پیسو ته ناست یم چې ته ماته وایې چې ته ټیک ټاک نه پیسې ګټې ما ټیک ټاک نه پیسې ګټې نو شي جام دي زه چې کوم شی درته وایم هغه حقیقت هم دی اوس کوم حقیقت دی ته وایې چې تا په یو کې ګارسوني کړې معلومات دې صحیح نه دي زر ټایم لین کې دې لیکلي ورک ما خو اجازه راکړه جواب خو درکم ته نه جواب دې زه څه کم ظلم کندن کې دې لیکلي زه د کوم ځای نه خبر شم ولنټین کې ما چیرته لیکلي چې زه په یو کې ګارسونو ما خو لاړ شه چې کې جوړې کا چې چیرته لیکلي تو خو هغه نفر چې په ټیک ټاک کې د ورور د فیک آی ډي جوړه کړې و درته مې خو د دفتن منکر شو نه پیژنم ما درته چې تی فالو کوي څنګه نه پیژنم من په یو شی په دې پوه شو په دې لایف کې چې زه تاسو عذرند ته وایم لطفا دا شخصي غوډه پرېدا چې کوم خبره کړي ولسته وړاندې کا په ثبوت او په دلایل باندې زه پکې مشکل نه لرم استاد ما ستانو مخسته په خپل لایف کې دلایل نه استاد ما ستانو په خپل لایف کې د تا پاسې شاخسته ام دا اوس لګیاي ما سره دا خو مخه خبرې دي کله چې توای شخصي وګدا دی توای چې ته کې یو چا پاسې شا خبرې وکي زه تا ته یو شا وایم شکیب د چا تر شا خبرې نه کوي چې ورته وای دغه سي مخامخ د نر غوندې ورته وای وګدا دی توای چې ته نو سي زکینم د تا نوم واخلم مخامخ هم چې لګي یو د پوس باس کم دلایل نه ډکه خبره نه کړي سمه ده ولس تصمیم نیسی استاد زه د اخري خبرې کوم د نظر ولس تصمیم نیسی استاد دا چې ما خبرې ډاکټر صاحب نوروز صاحب زه د حالت کوم او بخښنه غواړم زه د حالت کوم دواړه مشران یاستئ ګورئ ډاکټر صاحب احساساتي کله نه کله کېږي د ولس د ادرسه څخه غږیږي نوروز صاحب او تاسو هم چې خدمتونه کړي خدای تعالی دې اجرونه درته درکړي کوشش وکړئ یو د بل سره په توافق ورسېږئ ستاسې دردونه مشترک دي تاسې دواړه نه پوهېږم ډاکټر صاحب ګورئ ډاکټر صاحب ځینې وخت د احساساتو هغه مرحلې ته رسېږي چې هغه دردېدلی د واقعیت ګوره نوروز صاحب تاسې به ښه خلک یاستئ خدمت به مو کړی خلکو ته اما ډاکټر صاحب ته داسې اسنادونو ثبوتونه رسېدلي دي چې په هغو کې ستاسې د چریټي یا دغه خیریه بنسټ په همداسې ورته ادرسونو د ولس غولولی دی د ولس د حق یې خوړلی د ولس ډېر بد دغه رسېدلي زیانونه دا د ولس وړاندې کې هغه ثبوتونه که نو زه یم چې وړاندې کولی اوس تېر صی اوس هغه مسله راغله یو شی چې استاد نوروز یو شی چې استاد نوروز او زه په یو بل نه پوهېږو زه هغه نشم پوهوی هغه ما نشي پوهوی یوه خبره ده استاد نوروز وایي تاسو نر شئ ما غلا کې ګیر کوئ بیا زه منم چې زه غل یم تاسو ثبوت راوړئ چې کله وایي چې استاد نوروز خدای ناخسته غل دی تاسو ثبوت راوړئ همداسې ده که نه استاد نوروز ګوره وروسته خبره کوم چې کله ته به چا کې اجازه راکړم نه وایم زما خبره سمه ده که غلطه ده ستا خبره غلطه ده ښه ته چې شی وایې ته اوته نن ولس ته وایه زه اورم چې ته څه شی غواړې جزاک الله خیرا اوس مې جزاک الله ورته وویلي که نه ګوره اوس وګټه چې د یاده دې وتلي و دا شیان دا ملت نو زه مسلمان یم الحمدلله ولم له هیره وځي چې کله تا هغه کار وکړي چې جزاک الله لایق وي زه تا ته جزاک الله خیره وایم که زه دا اوس تا ته وایم چې استاد بس خیریه بنسټ دې صحیح روان دی کش ورکه فارمونه واله ته بیا راته وایي سبحان الله اما ملت دا شی نه غواړي ملت حقایق غواړي اجازه راکړه د سوال د جواب کوم زه څه وایم ولس ته زه ولس ته دا وایم یا چې کم قوانین جوړ دي موږ ته اجازه راکړي چې په قوانینو باندې کار وکړو قوانین څه شی دي چې ته یو په یو ملک کې خیریه بنسټ جوړی د خلکو د خدمت دپاره او دا کم کس د خیریه بنسټ جوړي هغه ته اجازه ورکړي چې خپل ژوند هم مخ ته ویسي هغه باید یو فقیر په خپله یو فقیر نه اوسي ضرورت هم نشي فقیر شي هغه قوانین څه شی دي چې ورا عدلیه وزارت د چکن کوي شهدای مالین ستا چکن کوي استخبارات د کوي یو بل دفتر دی چې هغه ته ایکسټرنل اډیټ وي هغه ستا چکن کوي چې کوم کسان تا ته پیسې درکوي هغوی ته ته به میاشتې راپور ورکوې ستا پیسې من کوم ځای کې مصرف کړي دي
او ټول کارونه موږ کوو. که تاسو وایو زما ګران وروڼو خویندو دا کار تاسو غلط کوئ، تاسو موږ ته لاره وښیئ چې څنګه مخکې لاړ شو، هماسې موږ مخکې ځو، ځکه چې موږ دا کار اخره کې ولس دپاره کوو. همدغه ولس یتیمان روزو، د همدغه ولس یتیمانو ته کورونه جوړو، مساجد جوړو، څاګانې ورته جوړو، سکالرشپونه هم ورکړي، خلکو ته هم همدلته امکانات دي، کاري مساعد کړي دي. موږ دغه تاسو لپاره د کار کوو، تاسو موږ ته لار راکړئ. زما تقاضا څه شی ده چې نه ما ته میکانیزم راکړئ داسې کار وکړه، نه اجازه نه مې پرېږدي چې دا کوم سیستم مخکې نه جوړ دی د قوانینو چې هغه تعقیبات نه پرېږدي. فقط ته عمر لږې تا غلا کړې ته یم چې ښه ورور زه خبر نه یم د غلا ته خبرې ته یې ما ته یې افشا کړه. که زما کارمن غلا کړی ته یې افشا کړه، اجازه لري. ما غلا کړی ته یې افشا کړه. که دا هم نه کوې خو اجازه کار ته خو بیا پرېږده که نه. متوجه خالد چې یم زه؟ بالکل. نوروز صاحب محترم، ګورئ ما 8 کاله په دغه بخښونو کې کار کړی دی د پروجیکټونو د UN څخه رانیولې د UN اوچا پورې تر USAID پورې. دغه هیله دغه سسي کوم چریټي چې دی هغه خیریه بنسټونه چې دي تاسې دغه پوسټ ډسټریبیوشن مانیټورنګ لرئ PDM؟ 100% لرو. دغه ماشاءالله څونه ښه پښتنه ده. دغه تخنیکي پښتنې موږ نه وکوئ. تاسو ورو دغه کار لرئ، دغه کار لرئ، که موږ نه لرو اسلام کوي، که لرو اجازه راکړئ چې کار وکړو. زه فقط اخري ټول تقاضا مې دا ده که کمپیوټر یې موږ کې اصلاحات راولئ، کمپیوټر نه بې معنا تورونه موږ مه لګوئ، بې معنا موږ پسې کنځلې مه کوئ. هسې د ټیک ټاک لایک دپاره ویوز دپاره ځان ته هیرو وایي چې زه ټیک ټاک شاته ناست یم، دا کار مه کوئ. عدالت باندې خبرې وکوئ. زما ټول وینا هم دا د ورونو، زه هېڅ شی وینا نه لرم. اوس استاد تاسو ویلې چې چېرته خالد صاحب یو پیره یو دقیقه اوس تاسو ویلې خالد پوښتنه جواب کوم د خالد نه یو شی به صبر وکړه استاد نوروز صاحب. زه دلته د ورونو د پوښتنو جوابونه نه زما پوښتنه باید جواب کړي او په یعنې حالت کې چې کله بحث کوي زه چې په کوم شي غږېږم تر څو چې په هغې پوه نه اوسم په هغې بحث نه کوم. اولنۍ خبره تاسو وویلې زه غواړم ولس په دې پوه شي سر خلاص کړي. کله چې ته وایې چې یا به مونږ پرېږدی چې د قانون په اساس مخته لاړ شو یا به مونږ د تاسو د قوانینو په اساس مخته ځو، لومړی تاسو هغه قوانین مات کړي د کوم قانون په اړه چې غږېږئ په نړۍ کې. خو ستاسو ما خبرې واورېدې دغلته هغې طرف ته ناست وم چې دخالت ونه کړم، مایک مې بند کړ چې جذباتي نه شم چې تاسو خبرو کې راونه لوېږم. دومره انسانیت راکې و. ما خو مشین ته څنګه مات کړي پښتو در کوم. نو ته یو طرف نه وایي چې په موږ نیوکې وکړي، د بل طرف نه دومره حوصله نه لري چې انسان خپل هغه خبرې تکمیل کړي. روز تا خبره تاییدوم او ته څنګه مات کړي. زه وایم چې زه کله خبرې کوم ستا چهره نه ګورم، بهتره ده چې په ارامه یې واوري تر څو دغه خبرې ماتې نه شي. مهرباني. ځکه د ډیبیټ اصول دا دي چې یو نفر خبرې کوي ته ورته نه وایي چې اوکې واټ وای هاو ماشاءالله دایي یې په دې پوهېږي. بنان اولنۍ خبره چې زه کوم خیریه بنسټونه 3 ډوله لري. یو هغه خیریه بنسټ دی دی باندې عام ولس نه پوهېږي او دا خلک اجازه نه درکوي ولسه چې تاسو پوه شئ. ما سره قمر باره کې بحث وکړه ځکه تا همیشه بحث موږ سره کړی دی. زه تا ته یو شی وایم استاد مخکې موږ دلته ناست زه ما ته بعض د خیریه بنسټونو کې راځه ورو ما سره بحث وکړه چې خبر کې څه مشکل دی ولس ته یې واضح کړه چې نه دی بیا غلی شه. استاد محترم زه تا ته وایم چې زه ما یو ختم نیولی 100 منه لیټي مې پخ کړې په دې کې ته د ما یو عادي مېلمه یې. زه چې کله غږېږم وایم چې د خیریه بنسټونو ګدایګر که چېرته ته پکې خدای ناخسته ځان حسابویم یو جز یې. کله چې زه غږېږم ته زما بنډار ته راغلی ته لګی ځان ته یو رقم زه پوهېږم چې تا شي کې ځان ته مارکیټینګ کوې ته ما ته وغږېږه کمر واوروره ته ما ته مهم نه یې. زه په مجموع کې غږېږم زر ځلې مې درته وویلې چې په 100 منه لیټۍ کې زه شاید تا حساب نه کړم ته بیا نه زه وایم که چېرته مونږ بحث کوو یو اجازه راکړه استاد نوروز لطفا که چېرته مونږ بحث کوو یو جوړونکی بحث کوو ته یو فرد یې زه د ټول افغانستان غم راخیستی یم ته دلته راغلی چې د ځان نه دفاع وکړي چې خیراتونه بند نه شي زه راغلی یم چې په مجموع کې ګدایګران بند کړم دا زما او ستا ترمنځ توپیر دی زه خلکو ته وایم چې خیریه بنسټونه 3 ډوله دي ته یو جز یې ما ته هیڅ مهم نه یې. اولنی خیریه بنسټ هغه بنسټ دی چې دې ته پرایویټ وایي شخصي دی یو نفر جوړ کړی د خپلو پیسو نه خلکو سره مرسته کوي هغه د خلکو کومکونه نه غواړي لکه یو زمری راشد خان که چیرته کوم ایونټ کیږي چې هغه کرایسس وي د دې د خاطره چې هغه نړیوال انفلوئنس لري خلک یې پیژني هغه کولی شي چې فنډ رایزینګ وکړي
زه دا اوس چې کوم کار کوم دا خیریه بنسټ نه دی، زه از انفلوئنسر دا کار کوم. حتی زه کولی شم په فنډ رایزینګ کې لاړ شم، دا دوی درنه پټوي، دا خلک دا درته نه وایي. زه بې سواده نه یم چې ما نه یې پټ کوي. زه یو انفلوئنسر یم، خلک ما پیژني، را سره مینه لري. زه راځم فنډ رایزینګ کوم، وایم زه ښځه نه لرم، شدید مجرد یم، ما ته پیسې راټولې کوي، زه غواړم یو امریکایي سره واده وکړم. اجازه راکړه استاد نوروز، لطفا پرېږده چې دا خلک پوه شي. خلک کوی شي چې ما سره شخصي ډونیشن وکړي. خلک ګډوډ یو دقیقه استاد اجازه راکړه، اجازه راکړه، دا خلک زه اوس پوهېږم، ته بس تا خبرې وکړې، اوس ما پرېږده. سو شخصي خیریه بنسټ څوک جوړوي؟ لکه اوباما، لکه راشد خان. داسې خلک نه چې هغه مثلا په تیرو کلونو کې چې دی ګارسونو خیریه بنسټ یې جوړ کړه میلیونر شي، داسې نه جوړوي. زه فقط غواړم مثال ورکړم. دا کس څوک و؟ هر څوک چې و، زه یو څوک ښایم.